یو بزرگ مجلس ته شیطان راغی. چې شیطان راغی نو بزرگ ورته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې صاحب زما مسلې خدا دي چې خلک گمراه شي، تاسو څه مسله وکړه؟ ویل گمراه کېدل او نه کېدل د خدای په اختیار کې دي، خو شوق مې دی چې نن د شیطان نم یو مسله واورم. ویل خدای نو والله چې ټیک مسله درته وکم. ته خو ویل پیری خلک د لاسونه څپوي او سجدې درته لګوي او څه کوي او څه کوي. خو پیر صاحب اسنا چې د خلکو په دې عزت او احترام باندې چرته دا نه وی چې زه او کدی دا ویلې چې زه نو داسې بشي لکه چې زه دا زه ټکې ما یو ځل خدای ته کړی عمر له تباه کړم. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال انا ادم ته ویلې سجده وکړه او نه کړه. نو ما خدای ته وی چې انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين، زه نه بهتر زه اور نه پیدا یم، دا د خټې نه پیدا دي، زه ته سجده وکړه. الله وی دا زما په مخ کې دې زه ولې وې، زه خو صرف زه یم، بل څوک دی چې ځان ته وایي چې زه. فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. تر قیامت مې تبا کړې. نن هر سړی د غرور په بام سور دی، هر سړی. نو عزیزانو عرض به دا کولو چې انسان باندې انسان نامه ولې الله یې خدا. انسان د انسان ځکه وایي چې د یو بل سره مانوس وي، د یو بل علاج وي، په یو بل قربان وي. نن وګورئ چې چاته اقتدار په لاس کې راشي د هغې غرور وګوره. لنډ دا صدر وګورئ، ورشئ مال روډ وګورئ، فورډ روډ وګورئ، میچني روډ وګورئ، سرکل روډ وګورئ، دا روډونه وګوره. توکاڼي پیچا توکړي میږي به په لارې راشي ویندي. پېښور حال وګوره، که د ټلیفون ټیکه چاله ورکړی شي او کندې وکني پیسې د حکومت نه والي چې دا کندې به بیا په سیمټو ټپو، همداسې خاورې پې ورواړئ او پیسې ټیکهدار صاحب، ورسره انجینیر صاحب، ورسره اکسین صاحب، ورسره ایس ډي او صاحب، ته پروردګار د دوی مرۍ ټوکړي ټوکړي ورنیګونه مات شه چې مات شه. ستا د کور او د ځای مخه به ورانه پرېږدي، هغې کې به بیا اوبه دي او اوبه به ستا کور ته دي، کور به دې کې پرېږدي. او هغه پیسې چې دي د بیا ټپولو سیمټ کولو هغه د کلرک نه واله تر چیف انجینیر پورې ټولې وخوړې شي. لنډ راشئ دا بار بالا مڼئ، دا بار ګوره دا پیپ چې غوړېدلی دی. الا tu belisto ملکتی پرکو ناظمانو تو بلو ناظمانو د چرګو مرض را. ما خو درته وایي چې هر سړي له د سپي غوندې تیکه چې په خوله کې ورشي د بد خنزیر بچی کېږو. او دا ټوله ګناه ستاسو، ټوله ګناه ستاسو. په هند درته ولاړ نه وي چې بیا ورته ښځې او نر راوتي وي. ښځې مې الیکشن پولینګ سټیشن نه بوځئ چې الا ووټ واچوه چې خان کامیاب شي. دلته یو سړی دی چې ورته ټلیفون کوي چې پلانې شته چې خان ورخوږه د هغه دا خوله داسې د کاشوغې غوندې هم ده. هغه ویل نه دا نامه ده که نه خدای دې کور روان کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خان لفظ شته، محمد سره خان لفظ شته، الله سره خان لفظ شته، 1,40,000 پیغمبرانو سره خان لفظ شته. خان خو انګریزانو رئیس دی، خیانت کوونکي ته وایي. خانانو نوابانو ټول عمر دا قوم خرڅ کړی دی د انګریزانو دپاره. خان دې راته ونه وي. د داسې مردار ملک کې پیدا وي او په داسې مردار ملک کې اوسي او داسې قوم سره واسطه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې سوچ وکئ، انجام به هم داسې چې عمر له به بیا ستاسو جړا څوک رکولی نه شي. عمر له به جاړئ، پلار به در سره نه وي، ښځه به در سره نه وي، زوی به در سره نه وي، رور به در سره نه وي، خپلوان به در سره نه وي. دا دوستان دي چې دي دا چې ستا قبر ته لاړ شي هدیرې ته نو پھول کھلاریں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی، پھول کھلاریں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. وہ جماع یاران
چې ما وی چې زمر شماله خو به د ګلونو صادرې په لحد کې وغوړی. هغوی څه وکړه؟ وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. د مرګ نه رستو زما په سینه کاڼي کې خو خاورې راواچو او بیا چې دا غوړ غوړ درغلي جنازې ته غوړ غوړ. مونږ سره د هغه خلکو قدر نه چې چا زمونږ مړي له قبر کنستی. د دې غوړو قدر را سره وي نه چې درې سیره تیلې په کونه مګلي د دوی قدر را سره وي. پلاني خانم راغی پلاني خانم دا کدا د کافر بچی زما زمر شمو دای راغله ما خدای نه بچي. ځکه یو دی دینه او د خدای دشمن چې مسلمان خخیږي او پادیره کې هغه ولاړي نو داغه په خخېدو رحمت نه وړي. دا خلک چې مرشم زما خدا کیده ده چې مې لمبوي خلقا مې خخوي خلقا مې لمبوي خلقا مې خخوي خلقا ما پډیران سپوتو غرزوي خلقا مې لمبوي خلقا. مرشم پډیران مې غرزو چې سپې مې وخوري ازمکه به وای چې دا سپړی تر غلام دي. یو سړی تلو حج ته چې سجده لګولې په حرم کې نو आवाज ورته وشو چې بزمې چې سجده کردم ز زمین دا برآمد بزمې چې سجده کردم ز زمین دا برآمد چې بیرون خانه کردی که درون خانه وزم کراتا आवाज کو چې بهر د سر دنیا مردار کړه چې دلته مردار لراغله بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد. زما عزیزانو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. ایس نفس تدا علم نشته چې زب سبا تکوم او ورځ په ورځ هر ورځ الله درته د انجامونه خی لګیا دي. بده ته سوچو کوي هغه کې درې مؤسسو په مخ کې بیان کړی قیامت بکلی الله ته پته ده باران بکله کیږي الله ته پته ده د مور په خېټه کې به الګ جوړيږي او کجینې به جوړيږي صرف الله ته پته ده. څلورمه خبره ده چې الله فرمایي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. ایس نفس تا دا علم نشته چې زه به سبا څه کار کوم. دا شی الله پاک هر ورځ تاسو ته ښیي هر ورځ. اوس نوې خبر چې پرون په کوواټ کې کم جاز پرېوته دی د پاکستان لویه سرمایه پکې وه د تمام پاکستان د جازونو ایر مارشل ورسره نور جرنیلان ورسره کور والا 19 کسان پکیو او د اسلام آباد نه کوواټ ته چراتلو نو کوزیدو ته 3 منټه پاتیو 3 منټه. اوس 3 منټه مخکې دوی ته دا علم نشته چې 3 منټه پس به مونږ سره څه کی او ګړس شوی دی. اندازه ولګوئ چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. ګنټه مخکې را روان په کومه اراده و خیال به سو سرکاري فنکشن او ورپېښ شو. نو ما تاسو ته درس کولو چې پام کوئ چې د هیڅ غرور په بام باندې ونه خېږئ. ناګهانه به در باندې قیامت جوړ شي. هر سړی به وایي چې دا څه دا هغه وشو چې الله تا ته نن 1500 کاله مخکې ویلي چې ته هېڅ شی نه وګوره زما د قوت او زما د طاقت په مخ کې ته هېڅ شی نه. هغه کم زور دی او کم غرور دی چې ته به پې ناز. یوسف علیه السلام چې څه وخت کې د مصر وزیر اعظم شو او هغه په اس باندې په دوره روانو نو 2 سړي ساتلي. یو طرف ته به یو سړي आवाज وکړو چې لمن الملک اليوم. دا आवाज به د قیامت په ورځ کېږي چې دا د دنیا لوی لوی شاهان به ولاړي په دنیا کې د الله نوم په ځان ایښودون کې به ولاړي لوی لوی مغرورین د زمانې چې دیا به ولاړي. आवाज به وشي چې لمن الملک اليوم. د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ دا تمام
معشر چې دې سرنګون مو ولاړي نو جواب بوشي چې لله الواحد القهار. د نن ورځې بادشاہ هغه ذات ته چې نن داسې په قهر دی چې نه وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي. دویم سړي به आवाज وکړو چې مغرور مشو شاهان دیگر است غاوره کېږه ما د بادشاهانو بل بادشاہ دی د ځمکې بادشاہ به څه شي چا به د الله په مخ کې د بادشاہي دعوه وکړي. د دې وجې نه په هیڅ شي باندې ناز او غرور نه دی پکار. مونږ هیڅ شی نه یو ښځه وه بنګړي خرڅول نو بوجګۍ کې بنګړي پراته وو یو پولیس پای راغی او لته ولا ورکړه ویلې ترورې داسې دي ویل بچیا که یو لته دې بله ورکړه هېڅ هم نشته نو ته د بنګړو بارې لږ کې بار څه ختم. نن دنیا کې تاسو ګورئ هر یو سړی په یو خاص منصب باندې غاور دی. څوک په دولت غاور دی څوک په صحت غاور دی ما غوندې بسوکی څوک په سړو غاور دی چې زما ډله ډیره ده دا هر څه به یي او تا به خدای راونیسي د خلاصېدو لار به دې نه وي. نو وما تدري نفس ماذا تکسب غدا ایس نفس د دې علم نشته چې زه به سبا څه کار. عزیزانو یو شی به ډېر لوی کارآمدي د الله په مخ کې چې سړی د ځان نه زیات د بل خیال وساتي د ځان نه زیات د بل خیال وساتي. نن په دې ملک کې تاسو ګورئ موږ نه د مردار سپي جوړ دي لکه د غوښې ډیری په میدان کې پروت دي او سپي پې راپرېږدي. هر یو سپی چې په هغه غوښه کې خوله ورننه باسي ته خو ورشه او دا سپي در ونیسه دی سپیکې نه یې را دې خوا کوه چې تا نه غوښې پرې کوي که نه پرې کوي. هر سړی نن د مردار سپی دی د بل خیال ورسره نه. انسان باندې د انسان نامه خدای ولې ایښې ده تا ته انسان ولې وایي ځکه درته انسان وایي چې ګیره دې پرېښې ده او منځونه کې ځکه انسان نه. دل بدست آورد که حج اکبر است 100,000 کعبه یک دل بهتر است. د یو سړي زړه د الله د پاره خوشحالول د زرګونو کعبې د طوافونو نه دا بهتر دی. اوس اختر نه مخکې هم کته موټرونه دي او سجاوېدل دي او ګلونه دي هله صاحبه اتي صاحب روان او بیا موټرونه سجاویږي وایي اتي صاحب را روان. آرام کښېنئ خدای هم بیخو باسه چې بیخه موجود. دا قوم به کله د سړي زامن کېږي دا به کله بني آدم کېږي. کابل چې سړی ځي خو د خدای کور دی نو د خدای کور له ته په ګډېدو ځې او د خدای د کور نه بیا په ګډېدو راځي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دې ته سوچ وکړئ چې منټ پس به مونږ سره څه کېږي. عبدالرحمان بابا خبره چا ورته ویل څه کوې دلته ویل خبر نه یم چې راوستم لکه ما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کم طرف ته استوي چې دروما لکړم چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه لوړه نوي ور معلومه. ما ته څه پته ده چې راوستی د کم ځای نه یم او بوځي به مې کم طرف ته. مثال مې د ړوند دی لکه ړوند د بل په اوږه لاس کېږدي او رواني نو ړوند ته څه پته لګي چې دا سړی ما په لوړه خېږي او که په جوړه مې کوزوي هېڅ پته. نو د دې وجه نه عزیزانو د هر یو الله د کارکردګۍ نه سبق علی یو واقعي خدای ته هر څه کولی شي. بل څه قوت دی د هغه په مخ کې چې د هغې مقابله وکړي ته هر څه کولی شي. دې ته سوچ کوئ. په 55 کاله د پاکستان کې ما ولیده او د الله مهرباني ده هره واقعه مې چې مخې ته راغلې ده که سبق مې اخیستی دی. اوس دا مې ایمان مضبوطیږي د پخوانو بزرگانو په خبره باندې چې مولانا مدني ته چاوے خط ورته راولېږلو چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہے نو ده ورته خط ولیکلو چې اچھا آپ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو.
मैं तो क़िबला व काबली के जमा नफ्स घटे, मुझे खुदा की कसम मैं तो अपने आप को कुत्ते से भी बदतर समझता हूं। जो खुदा जान जो स्पिनम बदतर गणम। क्यों? कुत्ते के साथ अपने अमाल का हिसाब नहीं होगा और मेरे साथ मेरे अमाल का हिसाब होगा। मुझसे तो कुत्ता भी अच्छा है। जमा जी जानो जान न स्पैम खगणाई